حضرت موسی علیه السلام د فرعون په دربار کې لوی شو او خلکو به ډېر لوی قدر کو، خلکو به ډېر احترام او عزت کو. ولې به خلکو قدر کو؟ ځکه فرعون په زویوالۍ نیولې او ډېره زیاته مینه پرې کوله او د فرعون ښځه بي آسیې هغې خو ورسره ډېر محبت کو او دونه مینه ورسره کوله چې په کومه ورځ موسی علیه السلام ومونده او اعلان یې وکړه چې دا زما زوی دی، نو 400 غلامانو وینځې آزاد کړل. د موسی علیه السلام د پیغمبر د برکت نه چې څنګه موسی علیه السلام د فرعون کور ته ورسېد، د دشمن کور ته، نو د هغه د برکت نه خدای 400 انسانانو ته ازادي میلاو کړه. دونه مینه یې ورسره کوله، محبت یې کو، نو جدي به بار هم ګرځېده نو چې غږ نشو کولی. خلکو به قدر کو، عزت یې کو، ځکه فرعون د هغې یوازې بادشاه نو، فرعون ته به یې خدای وي. په لاره کې یو ځل په یو میدان کې 2 کسه په جګړه د فرعون د قوم د موسی علیه السلام په قوم به ظلمونه کول. نو دغه د فرعون د قوم سړی د موسی علیه السلام د قوم په سړي ظلم کوي، زیاتې کوي، وهي ټکی یې. هغې هلک ته خو پته وه چې دا خو موسی د فرعون زوی دی، مثلا فرعون په زویوالۍ نیولی دی، خو زموږ د قوم خو دی که نه. نو چې موسی علیه السلام یې ولیده، نو هغه بني اسرائیل د موسی علیه السلام د قوم سړي ډاډه کړو، موسی راشه دا سړی مې وایي او خلاص مې کتې. موسی علیه السلام راغی، هغه سړي ته ویې دا ظلم ولې کې؟ دا دومره خوند دی وړي شي چې دی ورته په سر کې؟ دا خو ته ظلم کې، زیاتې وکې. دی به اصل کې د موسی علیه السلام په قوم ظلمونه کول، د دې بني اسرائیلو زیاتي به یې ورسره کول. نو هغه سړی ډاډه و، هغه وی دا خو زما نوکر دی او خامخا به یې وړي. نو موسی علیه السلام فطري طور لږ غوسه ناک و، په وکذبو څوک یې اوچت کو، وی ښه نه نخرې دې بیا یې شروع کړې، خو چې څوک یې سینګ ورکړه، هغه د فرعون قومي په ځمکه پرېوت او ساعت یې ووت. یو څوک سره دې څه ووت. دې وخت کې لا پیغمبر نه دی، خو د پیغمبر مقدمات د پیغمبر لا موجود دي. د یو پیغمبر طاقت د 40 جنتیانو برابري او د یو جنتي طاقت د دنیا د 100 ځوانانو برابر دی. نو د پیغمبر طاقت د 400 ځوانانو دی، د بوډاګانو نه، د مضبوطو ځوانانو د 400. دې وجې نه حضور پاک مبارک د یو ځل یو کافر راغی په مکه کې، وی ته پیغمبر یې؟ وی یم. وی موږ خو اورېدلي چې د پیغمبر ډېر لوی طاقت یې. وی یو. وی ما له په کبډي راشي. هغه داسې پهلوان و چې هغه به پاریس ته روم ته جنګېده به او چا راپرځولی نو. ما له په کبډي راشه، اوس به دې پته ولګي که پیغمبر یې خو ما به راوپرځی، او که پیغمبر ما راوپرځولی نو پیغمبر منې. حضور پاک پریشانه چې خدای دې سړي سره څه وکړمه، دا خو اوس که زه په پرځو نو ورځم نو اخر پیغمبر به په پرځونو خلکو نه په کبډو به ورځي. اوس زه مې دی مثلا او سپین ږیری ما او ما ته یو سړي وي چې را میدان ته چې په کبډي راشه، نو زه دا خو ما له شرم دی، رسوایي ده. یا خدای ده سره او ټولو خلکو لاسونه پړقول شروع کړي چې اوس به یې پته لګي. او هغه ضرور پهلوان و، یو لوی فیس وجود یې لرو او طاقتمن. هغه به چې ټوپ ورکړو نو په سړي به یې سانټی اړولي، وجود هم طاقتمن و. حضور پاک مجبوره شو، خدای که انکار کوم خو اوس وایي به چې دا خو دروغجن پیغمبر دی، که کبډي کوم خو مې شرم دی. بهر کیف وی زه چې نه مې پرېږدې را دې خوښ. چې دواړه سره ور مخامخ شو، نبي علیه السلام چې د خپل لاس د هغه لاس ته مخامخ کړ او یو بوډېلی غوندې دیکه یې ورکړه، او د 400 ځوانانو دیکه وه. په سړي سانټی وړېدې او د چغې والې هلته ورسېده او په دې سانټو کې وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ایمان یې راوړه. چا ابو جهل ورته وی دا دې څه کرتب وکړه؟ وی قسم په خدای کې انساني زور یې، انساني زور نه دی، دا بل شان زور دی. زه موسی علیه نو دا مې ځکه وویل چې که ته وایې چې یو سوپ کې سړی مړ شو نو سوپ بویه، او زما سوپ جدا دی او د بشیرجان سوپ جدا دی. که د دې لس سوکه بوامه نو اسم نه، او که بشیرجان د له هسې معمولي غوندې م دا لاس ضروري، نو زما په خیال کې په قبر کې به دا انکیر منکیر والو ته بیا جت نه. دا انکیر منکیر مې ستاسو په ژبه وویل، دا نکیر منکر دی، نکیر منکر. بهر کې زما ورونو خبره مې دې پورې کوله چې موسی علیه السلام سوپ ورکړه، سړی مړ شو.
اوس یو خدای ته پته ده، یو هغه د موسی علیه السلام قومي ته پته ده، یو موسی علیه السلام ته پته ده، بل څوک نه دي خبر. هغه مړ شو. هلکه سړی چا وژلی دی؟ څوک غږ نه کوي. هلکه دا سړی چا مړ کړ؟ دا چا وژلی دی؟ تحقیق شروع دی خو لا پته نشته. سهار له هغه د موسی علیه السلام قومي بل سره په جګړه دی. دې کې موسی علیه السلام ولیده، ویې راشه که نه دا سړی را سره په جګړه دی. هغه خو یې راشه بس سم چل دی، یو یو له به سوک ورکوي او بس مري به. چې موسی علیه السلام ورغې ورته یې ویې دا سړی را باندې ظلم کوي. بس موسی علیه السلام ورته څوک نه اخو پوه شو ورته یې ویې دا څه کوې موسی؟ ما وژنې اوسه. او هغه سړي چې ورته اواز کو د هغه د خولې نه هم غلطه ووته. هغه ویې راشه که نه څنګه چې هغه پرون دې راله سړی برابر کړی و راشه دا هم راله برابر کړه. بس هغه پوه شو چې دا پرونی سړی خو ده وژلی دی. ویې ښه یو د پرون ووجو یو ما وژلی. خبره ورسېدله فرعون ته چې پرونی خو ده وژلی و موسی علیه السلام. او فرعون پوه شو چې ما کوم خوب لیدلی و چې کوم هلک به د ما نه بادشاهي اخلي او زما د بادشاهۍ د زوال به ګرځي، بس دا همدغه هلک دی، دا موسی دی چې دا مونږ لوی کړو. 150 کالو ته تقریبا عمر نږدې و. بس هغې فرعون میټینګ نه وغوښت چې هلکه ماشوم مې لوی کړه 30 کاله مې ځان سره وساتو او زه خو بېشکي یم چې دا همدا هلک دی. یو یې مړ کړه بل یې ووژه کړو، خبره راښکاره کړو او د سره څوک و. به ټول ویې صاحب وژلی پکار دا موسی مړ کړه بس ماشوم مې لوی کړی. بیا ورته یې ویې داسې کې رکوټ یې هم لوی کړلی دی. ویې بس که ماشوم دی او که رکوټ دی خو زمونږ جنجال هم دنه جوړېږي. دې وجه بس فیصله کابینې په دې وکړه چې دې وژل پکار دی. یو سړی داسې شاټ کټ کې راتاو شو موسی علیه السلام له او ورته ویې ای موسی ستا متعلق مشوره وکړه وژنې دې پې وباسه، ما دله پټه اطلاع راوړه پې وباسه. بس موسی علیه السلام دا غځی نه فخرج خایفا یترقب د مصر نه ووت لاړ. پوځي او پیاده مزل یې شروع کړې او مدین ته ورسېد. مصر نه مدین ډېر نه دی. اوس تکلیف شروع شو ګر هغه موسی چې د فرعون کور کې لوی شو، هغه موسی علیه السلام چې د فرعون و د خپل زوی ویلي و، هغه موسی علیه السلام چې د فرعون ښځې و د خپل زوی ویلي و، هغه موسی علیه السلام چې پروتوکول به ورته میلاوېده، هغه موسی علیه السلام چې نیازبینتوب یې تېر کړ، هغه موسی علیه السلام چې نه یخ ولیدل نه ګرم ولیدل، هغه موسی علیه السلام چې خشته جامې او ښکلې اعلی او خشته خوراکونه او میوې به یې خوړې. بس هغه اوس پیاده روان شو منډې دي چې خدایه څه به کوم او څه. مدین ته ورسېد. تکلیف بلو شو، ګرمي ده، بې اوښ شوې، په لاره ځګړه وځې، مور پاتې شوه، رور پاتې شو. ولې سر اوس بچ کومه چې مدین ته ورسېد ډېر زیات ستړی و. څو ولې مې پیاده مزلې و. فرعون نه خو خلاص شو. نو چې مدین ته ورسېد نو هلته یې وکړي و، د هغه کوي نه خلکو څاروي راوستي، څاروي یې رابوت. موسی علیه السلام یو غاړې ته کېناسته او الله ته لاس اوچت کړ. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا خدایا زه ستا خیر ته محتاج یم. ګوره چې تکلیف راکړي نو بیا به الله ته چغه وي. موسی علیه السلام نه وروسته پیغمبر جوړېږي لیکن محتاجه الله ته دی. ای زما ربه چې ته کوم خیر او کومه خوشحالي م راکړې نو د هغې محتاج یې. دا راته نه وې مخصوص راله راکړه خدای، ما زه محتاج یم. ګوره اذا فرغت الى ربک فرغب. خدای ته تکلیف راشي نو چا ته به مو مایل کېږو؟ الله ته. ویره الله نه بل څوک لر کولی شي؟ نه. ډاکټر به د علاج کوي خو چې دا ډاکټر په لاس کې او په دارو کې دله شفا الله دي اچولی نو دا ډاکټر به د مرګ نه څوک بچ کوي؟ لا د دې ډاکټر دا بیماري به څوک جوړوي؟ نو علاج سنت دی کې به ډاکټري دم تعویز درود، لیکن یقین به په الله ساتئ چې خدای جوړونکی دی. الله دا ډاکټر په دې لاس کې شفا تا چې خدای په دې دارو کې شفا به تا چې. نو زمونږ باباجي دی الله وبخي هغه به 3 کاره کوي. یو علاج کوي سنت دی او دویم خیرات کوي او دریم دم ورسره م استعمالوي.
دا درې واړه یو ځای کې نو الله به فایده ورکړي. بهر کې په ډېر ستړی دی او سر ته یې څادر کېښود او دې غریب سم لاس تاو شو. او د دنیا خلک دې رپین خوري په دې بعض علاقو کې اوبه ترخي وي او یا اوبه ډېرې ژورې نو یو شریک وي د هغې نه خلک اوبه په منګو کې موړي او څاروي ته سیراب کوي. څوک بخار سیراب کوي ځان ته اوبه راوباسي، څوک ګډې چیلی، څوک بنګي. خلک لاړل. یو دوه جینکې دي ومن دونهم امرأتان تذودان، هغې سره ګډه چیلی دي او هغه ګډه چیلی اخوا کوي د دې خلکو نه ځان لکوي. چې خلک لاړل هغوی هغه تیږه راواخېسته او د کوي په سر یې کېښوده. هغه غټه تیږه وه، لسو دولسو کسانو په پسې ایښوده، یو کس به نه شو ایښودی. او بورقه به دونه غټه وه چې لسو پنځه شپږو کسانو په شریکه به رایسته. په دې حوض کې څه لږې غوندې اوبه پاتې وې، هغې دې جینکو ته پرېښودې او ظالمانو د دوی په سر غټه تیږه کېښوده او لاړل. موسی علیه السلام هغه جینکو ته وی ما فتمه کومه، تاسو دلته څه ته ولاړ یې؟ وی مونږ به هلک ګډې چیلی سیرابو چې دا سړي لاړ شي حتی یصدر الرعاء، مونږ د سړو سره یو ځای نه کوو. دا سړي دي پردي دي او حیاناکې وي چې دوی لاړ شي هغې نه پس به مونږ دا خپلې ګډې چیلی اوبه کوو، دوی سره نه کوو، مونږ یو دی. هغې خو تیږه کېښوده لاړل چې دیږدي ورغلل لږې غوندې اوبې به په ډنډوکو منډوکو کې پرېته وې. موسی علیه السلام ورته وې پورېږه زه دله اوبه وباسم. او پیغمبري طاقت ته وروسته پیغمبر جوړېږي، مقدمات موجود دي. تیږې په خپلو لاس اوچته کړه او اپړې کړه او هغه ګڼو کسانو چې کومه بورقه رایسته هغې ته ونښته او اوبه راوباسي او بار ډنډونو کې اچي په حوضونو کې. جینکو وې خدای دا څنګه انسان دی، هغه بورقه چې لس اته کسان یې راوباسي په یو کس یې راوباسي، هغه تیږه چې لسو دولسو کسانو به اخوا کول او د یوازې کس اوچته کړه. او حیاناک هم دې مونږ ته ګوریم نه، ګډ جینکو ګډه چیلیقې مضبوطې سیراب کړې، نور کله په نسبت زیاتې اوبه وله ورکړې او لاړې. او موسی علیه السلام حقه د تیږې په باندې تیږه کېښوده او سملس ډډی والا ستړی دی او الله نه مقصد سوال کوي. ګوره نیکي یې وکړه، نیکۍ نه پس بیا سوال کوي یا الله رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. واستا هر قسمه خیر ته زه محتاج یم، چې کوم خیر راکې نو خدای زه ورته محتاج یم. دا نه ویم چې دا خیر راکه دا راکه دا راکه، خو زما خدایه مدد وکړه. په سلګونو میله مزل مې وکړه په زرګاو او مدین ته دلته رالمه او کور پاتې، مور پاتې، قوم پاتې، هر څه پاتې، وجرې مې دلته رالم. سملاس جنکۍ لاړې پلار له. جنکۍ څوک وې؟ د حضرت شعیب علیه السلام لوڼه وې د پیغمبر. هغه له لاړې بابا یو ولد دی او مسافر معلومیږي او ډېر عجز دی، غریب دی او بې کسه بې څوکه معلومیږي، پریشان او ستړی دی. او بابا دقسې مونږ له ډېر طاقتمن هم دی، مونږ له اوبه راوویستې ګډه چیلی سیراب کړې. نو بابا ډېر ظریف دی، ما مونږ سره یې ښېګړه وکړه. وی بچي ورشه راولې. شعیب علیه السلام لور لاړه ورپسې چې لاړه نو شعیب هغه جینۍ د موسی علیه السلام ته وایي ان ابي یدعوکه، بابا مې دې غواړي چې تا مونږ ته کومې اوبه راوویستې د هغې مزدوري درکړې، مونږ له دې ګډې چیلې اوبه کړې مزدوري درکوي. څنګه دی اجرک ما فقیر لنا دی که څنګه دی تا له مزدوري درکوي دا د ګډو چیلو د سیراب. زمونږ د بابا مې دې غواړي. موسی علیه السلام غریب هم دلته بالغ ګوري چې ته سر سوري تک وی ښه. جینۍ ته مخکې د موسی علیه السلام ورپسې شو چې باد راځي د جینۍ دا پرتوب راتئ نه دا نلې یې لاندې ښکاري. نو موسی علیه السلام هغه جینۍ ته وایي اوره کې شاته شه، ما په نظر په تا باندې لګي، نو ما له د شاته نه اواز راکوه چې ښي طرف ته تاو شه یا ګس طرف ته تاو شه. او جینۍ خو پوه شوه چې دا هلک خو ډېر ایماندار هم دی، یوازې طاقتمند نه دی. ما وی صرف طاقتمند دی، طاقت یې شته. دا سړی خو ډېر حیاناک دی، ډېر ایماندار دی. ګوره ما ته ګوري، دا خو هسې بېرته پردو ښځو ته ګوري او دې خو ما له د شا نه وه، ما ته وي شاته مې شه. خیر په لاره تلل شعیب علیه السلام له ورغی. دا جینۍ شعیب علیه السلام ته وایي دا سړی دی
ده مو لګړې چیلې سیراب کړی. وی ښه بچې د کم ځای نه راغلې؟ څوک یې؟ موسی علیه السلام ورته ټوله قصه وکړه. دقسې د فرعون چل مې وکړ، ما خو سوک ورکړ، سړی مې وجه نه مړ شو. هغه اطلاع ورسېده او زما متعلق یې سمن جاري کړه، زما متعلق یې فیصله وکړه اشتهاري مجرم چې دا مړ کړې. او موسی علیه السلام چې کله روزي څه وایي، الله چې کله روزي هم د خدای نه سوال کوي، رب نجني من القوم الظالمین، ای ربا د دې ظالمانو نه مې خلاص کا. چې روزي هم سوال کوي، رب نجني من القوم الظالمین، خدای ظالمانو نه مې خلاص کا. او چې رسي نو بیا د خدای نه سوال کوي. ګوره تکلیف وخت کې به د خدای نه هر وخت سوال کوي. دا به نه وي بعضې خلک وي یاره ما خو سوالونه وکړ نه پوره کېږي، نو ته خدای سره جنګ کولی شي؟ خیر کوه 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 والله به پوره کړي. ما ورته څه وایي؟ وی فکر مه کوه، نجات من القوم الظالمین، ته خدای د هغې نه بچ کړې ښه، هېڅ فکر چې ونه کړې، هېڅ پام چې ونه کړې. دلته د فرعون بادشاه نشته، نه دلته د هغه لښکر شته، نه دلته هغه را رسېدي، هېڅ فکر کې ونه. اجنه پلاته یا بت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین. وی بابا دا ځان سره مزدور کې نه، د مزدور کې دوه صفته پکار دي، یو طاقت او یو امانتګر چې خیانت پکې ده. نو دا طاقتمن هم دی، هغه بورکه چې اتولسو برستا په یو کس یې راوویست، او هغه تیږه چې اتولسو به اوچتولو ښکته کوله به نو په یو کس یې اوچته کړه، نو یو خو دا طاقتمن هم، او بل دا هلک ډېر ښه سړی هم دی، خیانتګر نه دی. تا سره خیانت مختلف قسمونه دي. ولې؟ په لارې زه وروسته کړم نه ما خپو ته یې نه کتل. نو چې په لاره ته نه وې او ده ما سره خیانت ونه کړ، د ما خپو ته یې ونه کتل، نو هېڅ فکر چې ونه کړې تا سره به دې هېڅ خیانت نه کوي، نه به دې مال کې خیانت کوي، نه به دې بیبي کې خیانت کوي، او نه به دې په لوڼو کې خیانت کوي، هېڅ فکر چې ونه کړې. شعیب علیه السلام پیغمبر دی، پیغمبر ته کشف کېږي، پیغمبر ته وحی کېږي. شعیب علیه السلام فوراً موسی علیه السلام ته وایي موسی یو کار نه کې، ما سره نوکري نه کې، په 8 کاله دې ما سره نوکري وکړه نو یو لور به درکړم، او که 10 دې را سره پوره کړې نو ستا احسان دی، خو 8 کاله که دې ما سره نوکري وکړه لور به درکړم. که 10 شپې ډېره ښه ده. موسی علیه السلام ورته بس ټیک ده، الله علی ما نقول وکیل، زما او ستا منځ کې خدای. خوش وخبر الله په دې کې حکمت دی. اوس هلته تکلیف ورسېد او د فرعون ظالم په محل کې لوېده، هغه فرعون چې د خدایۍ دعوې کړې وه. دلته الله د شعیب علیه السلام پیغمبر کور ته راوسته، د فرعون د کور نه خدای د پیغمبر کور ته راوست. هغه کور جری کې د فرعون د خدایۍ دعوه کوي، نو الله راوست هغه چاله چې د خدای نیاز بین دی، شعیب علیه السلام هلته خدای راوست، ټیکانه میلاو شوه. خو تکلیف بیا هم شته که نه؟ 8 کاله بعد چې بعض علما وایي چې نه 10 کاله یې پوره کړل، چې پوره یې کړل لور یې ورته په نکاح کړه، او هغه لور یې په نکاح کړه چې چا سفارش کړی چې دا سره مزدور کړه. او شعیب علیه السلام والا خپلې لوڼه خپلې ګډې چیلې هم ورکړې چې هم بچې دا ستا شوې، او زه ورشه بچې په دا ګډې چیلې بوځه، او زه اوس 10 کاله د تېر شوي دي، نو که ته خپلې مور له ځې نو اوس تا څوک نه پېژې، ځای لاړ شه، اوس تا چاته ځان مه ښایه، خپلې مور سره به ملاقات هم وکړې، رور به مو ووینئ، او راځه اوس بس اوس 10 کاله تاسو څه پېژنئ چې ته ځان نه ښیې. او زه ورشي یو کونټۍ دننه پرته ده راواله، دننه کونټۍ پرتې دي، ولې چې د ګډو چیلو پې د پاڼې ماڼې پې راغورځئ، ګډو چیلو والا ته د کونټۍ ډېر ضرورت سپرکي ته، نو چې ګډې چیلې د پاڼې پې راغورځئ ورشه، چې ورغې کونټۍ راوړه، وایي دا مې راواغېسته، وایي دا کېده بله راواله، تیاری کېښوده او بلې تیلات کې چې راویسته بیا هغه وه، وایي تا ته ما ونه وایي چې دا کېده بله راوان، هغه کېښوده بله یې راواغېسته، چې بله یې راواغېسته چې راغې بیا هم هغه وه،
څو ځلې دا وکړل وی ښځه به زه ستا په قسمت نه. دا ولې؟ وی دا هغه کونټۍ ده چې آدم علیه السلام د جنت د ځان سره کوم 10 څیزونه راوړي یو پکې دا وه. دا ما ته رسېدلې وه به زه ستا په قسمت ته وړه ځان سره. بیبي ورسره ده او په لاره را روان دي. چې په لاره را روان دي یو ځای کې پې شپه راغله. زلزل د طوفان دی او دغه علاقه چې دا کوم ځای کې پې طوفان او باران راغی دې ته وادي سینا وایي. د پوهې تور خوا ده. او اتفاق دا دی چې دې وخت کې د موسی علیه السلام بیبي ته د ماشوم د پیدا کېدو تکلیف شروع شو. الله دا خو دش بیابان دی. تا به څه کوو؟ دا خو دش بیابان دی خدایه. او باران دی او څاڅکي دي او د دې ښځې مې ماشوم کېږي دې سره څوک دې له اوس ګرم خوراک پکار دی، ګرمایش وله پکار دی. یو لرې ځای کې رڼا ولیده. نو رڼا خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای کې ګوري. نو ده وی ورځمه، ښځې ته وایي زه ورځمه او دا اور بلیږي نو تا له یو شولټی راوړو، ته سکاره ماره شغله دله راوړو چې دلته درته اور بل کړم چې لږه ګرمه شي. ښځه ورته وایي موسی دا علاقه مونږ ته معلومه ده، دلته ماران ډېر زیات، دا کونټۍ ځان سره روان او دا پیپنۍ دې پخپو که هسې دی چې د مار دله ټک در نه کړي او کونټۍ روان. موسی علیه السلام کونټۍ لاس کې واخېسته، پڼۍ پخپو کړې، ورغی. ورغی یو اونه ده او په هغې اونه کې اور بلیږي. ده ته داسې محسوسېده چې اور بلیږي. ګیا یا څه شی را واخېسته لاس کې د خشاک یو شوړه یو شوړی را واخېسته او هغې ته یې داسې ور نږدې کړه. خو چې دې نږدې کوي هغه ته بره کېږي، چې دې نږدې کوي یا بره کېږي او تو نه کوي. او داسې حسن دی پکې چې حیران شم چې خدای دا څه مسله ده. په دې سوچ کې دی چې اواز ورته وشو ای موسی انی انا ربک، زه ستا رب یم. ښه ستا رب یم، زه اور نه یم. فاخلعنا علیک، پڼې وبس. انک بالوادي المقدس، ته چې کوم ځای ولاړې نن په مقدس مکه د دې نه پاک ځای بل نشته. او د دې نوم طوا دی، وادي طوا. هلته ورته بیبي وي وی پڼۍ پخپو کا، مار لړم دی ونه خوري. نو په اسبابو اعتماد شو. دلته چې الله سره میلو شو نو د الله خوا کې اسباب کار نه ورکوي. درېږه پڼۍ د ادب هم دا تقاضا ده. انک بالوادي المقدس او د دې وادي نوم طوا ده. او چې وی انی انا ربک نو زما او د خدای د خبرو منځ کې فرق دی. زه خدای په خوله کوم، خبرې په خوله کومه او زما خبرې چې تا اورې په غوږ به اورې او د یو طرف نه به اورې او د الله خبرې به د هر طرف نه اورې او د الله خبرې به یوازې په غوږ نه اورې، په هر اندام به اورې. یعنې انت یا رب، ربه کوم دی، ربه کوم دی، کله یو خوا مقلی کله بل خوا مقلی. الله ورته وی دا کونټۍ دی وغورځه. الله ورته وی ته لاله ما نبوت درکړو، پیغمبري به درکړه. ځه فرعون ته، چې کوم دی دشمن دی هلته ځه، هغه ته نصیحت وکړو. په نرمۍ لاول پرېږه، په نر سختي ورسره خیر دی مه کوه. الله د هغه خو په ما بدل پورې دی، کړۍ مې ترې وجلې دی او زما خو ژبه لږ نښلي، نو ما له ملګري پکار دی. وی ستا ملګری ستا ورور دی هارون، همې ستا نه مخکې پیغمبر کړی دی، ځه اب د انتظار کوي. د هغه ژبه ستا نه کوله او د فصاحت یې ډېر دی، نو که تا ته څه مشکل پېښېږي اب د سره مدد کوي. الله سړی مې چې دی وجلی دی، وی ته دا کونټۍ وغورځوه. چې کونټۍ یې وغورځوله الله ته یو اجدها ښامار جوړ کړو. بیبي ورته وی ورې دلته ماران دي، کونټۍ یوسه. الله وی ودرېږه چې دا کونټۍ نه دی مار جوړ، یو اجدها ښامار دی جوړ شو. نو بس موسی علیه السلام شاته شو او منډې کړې چې خدای دا څه وشو؟ وی لا تخف مه یارېږه، ونه یارېږه. هغه نه ګوتې ولې یوسه چې کونټۍ له څنګه ګوتې یوړې مار لا واپس ته کونټۍ جوړه شو. وی د ګریوان کې لاس ومنډه، چې وی منډه
بارې راوویستو رڼا ته ته شغلې ته ختې بیماري نه و د برس مرض شغلې وی واپس یې ومنډه ټیک شو وی دا دوه ناقو مې درد روزی پې راوړ زه به دې مدد ان مع العسر یسرا تکلیف سره څو راحته دوان هلکه تکلیف سره څو راحته دوه واپس خدای خپل کور ته کلي ته ورسو او ولې داسې نعمتونه ورکړل چې ولا خدای پیغمبري ورکړه رولم خدای پیغمبري ورکړه فرعون نه بچ کړه بیبي ولا خدای ورکړه او د شعیب علیه السلام غوندې سخرم ولا خدای ورکړه او داسې معجزې خدای ورکړې چې د هغې په شان معجزې کمې دي مضبوطې معجزې ولا خدای پاک ورکړه اوس ګوره زما په خبرو څه رسېدی که نه تکلیف ورسېږي دا مو وایه چې دا د خدای بدي شمه یاره یو خبره درته کوم په دې نصوصو کې قرآن سنت په دې حدیثو کې عموما او قرآن کې مو ته اشارې شته کله په انسان تکلیف راشي دا د خدای غضب وي د نیوکې دپاره او کله په انسان تکلیف راشي وی دې سره ګناه رجېږي او کله په انسان تکلیف راشي وی دې سره مرتبه اوچتېږي نو زه به دا په څه پېژنم چې دا کم یو دی نو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي په بوادر کې وی دا چې په چا تکلیف راغلی د دې وګوره چې د څه پوزیشن دی نو که دې په دې تکلیف خوشحاله و د خره چې لږ غونې تکلیف راغی چې ګناه مې پرې ورځي مرتبې اوچتې شي نو وی چې دې پرې خوشحاله و نو دا د دې دلیل دی چې دې سره مرتبې رد اوچتېږي او که دې پرې خوشحاله نه دی خو یاره فریادونه هم نه کوي تنگم پې نه دی وی چې خدای ما جوړ کې خدایا خو فریادونه نه کوي نو دا د ګناه د رجېدو ذریعه ده په دې ګناه رجې او که دې پرې تنګ دی فریادونه کوي او خدای زه یې صحیح کړی یم زمونځ کوم هغه بل یې نه کوي په هغه نه راځي او په ما راځي نو پوه شي چې دا د خدای غضب دی دا نیوکه ده نو چې کله هم تکلیف او مصیبت راشي د خدای نه به ګیلې نه کوې ښه دا به زما ګنۍ په هغې به مې خدای رانیسي دا به ما روانې کړي نو الله به ما له کونډۍ رابروي نو دې وخت کې به ته هېڅ فریاد دې ونه کې خدای د خدای نه فریاد نه وه دا نه چې وی خلک کوي خو فریاد نه مراد دا چې د خدای نه ګیله ونه کې بد رد ونه وي خولې نه دې ګډې وډې ونه خېږي دې باندې الله خفه کېږي دقه چل وکړه چې دا موسی علیه السلام کړی دی تکلیف راغی ربي اني لما انزلت الي من خير فقير رب نجني من القوم الظالمين او خدای ول نبوت پیغمبري ورکړو شعیب علیه السلام ول پیغمبر اسقر کو او د شعیب علیه السلام لوري خزه شوه او خدای ول معجزې ورکړو هارون علیه السلام وسره خدای پیغمبر هارون علیه السلام خو پیغمبر مخکې ورته الله وحی کړی و چې روز رانوان دی او د بار ولاړو او د موسی علیه السلام استقبال یې او د خدای د لیدلو یو جلکې مو لید هغې نه لوی نعمت بل کم دی یو ځل هم دا موسی علیه السلام وروستو کوهي طور ته لاړ خدای ولې کتاب ورکو نو څلوېښت ورځې په کوهي طور کې تېرې کړې څلوېښت ما الله ته ویې ما ته ځان وښایه رب ارینی انظر الیک قال لا ترانی ما نشي لیدی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني وې دې غر ته زه خپل یو جلک خیمه او که دې په دې ټینګ شو نو ته به مې ووینې فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا هغه غر ته خدای ځان اوښو لږ غوندې او جلک نو غر ټوټې ټوټې شو لکه رنجو ختم او موسی علیه السلام بېهوشه پرېوت علما لیکي عجیبه خبره ده علما لیکي چې دا کم جلک الله دا خپل دی غر ته خو نو الله او یو زره پردونه پورې غاړه او یا زره پردې دي په منځ او یا زره او چې د موسی علیه السلام ودلید خو هغه غر ته چې خو نو هغه جلک خو بنده ته راشي که نه نو دونه په موسی علیه السلام اثر وشو چې د موسی علیه السلام مخ ته به چا کتل ټینګېدی به نه شو مړ کېده به څلوېښت ورځې موسی علیه السلام تفسیر دور منصور لیکلی
څلوېښت ورځې موسی علیه السلام به په مخ څادر اچو، بیبي ته هم څلوېښت ورځې مخ نه کو. مه ګوره مات او قیامت کې به الله زموږ په سترګو کې طاقت پیدا کړي او جنت کې به الله زموږ په سترګو کې طاقت پیدا کړي. نو وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. موږ به خوشحاله یو، په خوشحالۍ کې به خپل رب ته ګورو او ملاقات به کوو. الله دې زموږ نصیب کړي. نیک آخر ورسره د هارون علیه السلام او بیبي خپل کور ته بوتله، مور سره ملاقات وکړي. مور هم خوشحاله شوه، ځکه 10 کاله پس د بچي سره ملاقات کېږي. او نیک ورغې په فرعون باندې دربار ته. څوک یې؟ زه موسی یم، دا مې ورور دی هارون. مونږ تاله راغلي یو، ما له خدای نبوت را کړی دی، دا هم پیغمبر دی او ته یو خدای ومنه، ایمان راوړه. الم نربک فینا ولیدا. زموږ ماشوم نه یې لوی کړی، سړی دې نه دی وژلی، ته خو زموږ اشتهاري مجرم یې. کله چې خدای لاس لا راوستی پرېږدم چې ته ته لا ماته وې یو خدای ومنه، خدای ما فرعون ورته وایي، او ته لا ماته په مه ایمان راوړه، سړی دې وژلی دی. کله چې خدای ګوتو لا راوستی او تا سره څه دلیل دی چې ته پیغمبر یې؟ موسی علیه السلام ورته دلیل غواړی، یو کونټر یې ټک ورکړه، په ځمکې وغورځوله. هله شابه تېرې تباه شومه. هغه ویې مه یارېږه، ټیزه نه ته څه خدای او د خدای ادا وکړې چې د مار نه پوسکې اچې او د مار نه منډې وې اوس او لاس یې ګرېوان کې ومنډه چې روې رڼاګانې ترې خېږي. بس فرعون وویرېده، موسی علیه السلام کونټۍ ته ګوتې کړې، واپس سمه شوه. بس فرعون وویرېد چې باباجي ما خو وې دا زموږ اشتهاري دی او دې پانسي کوو، زه له څوک ګوتې وریسم، ده د خدای کونټۍ ده او کونټۍ خو اجتهام مار ده، که یو ټک یې راکړو خو تباه به شم. ویرېد موسی دغه فرعون. هوښیار و فرعون، او سره مشوره وکړه چې ده سره څوک و. ویې صاحب ته دومره نه پوهېږي جادوګر دی، د کونټۍ نه خو چې ما جوړې خو جادوګر یې، لاس ته چې رڼا ښایي جادوګر، جادوګران وله راغونډ کړه، مقابله به وشي، پته پرې ولګي. وی موسی ته خو جادوګر یې 12 کاله دی تېر کړل، جادو دې زده کړه سره دی او زه د جادوګر راغونډوم نو پته به دې ولګي. موسی علیه السلام مې ډېره ښه راغونډ کړه. وی په کومه ورځ؟ وی د اختر په ورځ، ما د حکم یوم الدین، د اختر ورځ، ځکه ډېر خلک د اختر میلې ته راځي چې دنیا تماشه و. موسی علیه السلام ته پته وه چې زه به یې کټر پرېږدم چې دا خلک مسلمانان شي. د اختر ورځ د دنیا راغونډه شوه چې نن به د موسی علیه السلام دغه سره مقابله کېږي د جادوګرو سره، او جادوګر یې غټ راوغوښتل او وی د موسی سره دغه چل کېږي. هغه ویل صاحب دې د کونټۍ جوړوي، موږ یو طرف پوله نه جوړوي، دا خو موږ هم جوړولی شو. وی جوړولی شی وي یو، وی که موږ ګټله بیا به سي. وی تاسو به زه دا سیلټ ممبران کړم، د قومي انکم من المقربین، وزیران نه جوړو، منسټران جوړو، د اسمبلی ممبران، د شورا ممبران، ما ته به ډېر نږدې. صاحب د اختر په ورځ موسی علیه السلام راغی، هارون علیه السلام یو کس نیم غریب او تر دنیا جادوګر راغی او د دنیا خلک راغلل. موسی علیه السلام جادوګر ته القو دا وغورځوئ، څه کوئ؟ نو افاذا عصیهم وحبالهم، هغې د هغوی سره کونټۍ وې، هغوی سره رسۍ وې، هغه تاسې ښکارېدلې. یخیل الیه من سحره انها تسعى، یعنې منډې نه والې، ماران ترې نو جوړ شوي، نظربندي غوندې یې کړې وه، نو خلکو ته داسې ښکارېدلې لکه چې دا منډې وایي. څوک یې پاره ورکړه، پاره چې ورته ګرمه شي نو حرکت شروع. خیر دا پرېږدوه، بس جادو رسۍ د څونه ماران جوړ شو. وجاءوا بسحر عظیم، قرآن وایي ډېر لوی جادو یې پیش کړ، لږ نه ډېر لوی جادو یې ورپېښ. موسی علیه السلام ویرېد چې دا خو په زرګونو ماران جوړ شو د رسونو د کونټۍ د چوپو نه، دا به څه چل کېږي، زه پکې په دا میاشت کې یم. الله ورته وغورځوه کونټۍ. ګوره د خدای خبره مني ښه. عقل څه وایي؟ عقل وایي چې کونټۍ لاس نه لر نه کې، ولې مار به په کونټۍ وژنې، او الله ورته وایي کونټۍ وغورځوه. د خدای مني، د عقل نه مني. خو چې کونټۍ وغورځوله فإذا هي تلقف ما یأفکون، کونټۍ خو نه مار جوړ شو، کړې وازه کړه، او چې څونه ماران یې جوړ کړي الواق یې تېر کړل او روان شو په فرعون پسې.
اورېږه اوس چې ونه د فرعون دستونه شروع شو منډې نو یا لکه خدای ته وګوره شی ونیسه لو دی برابر اون دی پیغمبر چې که نه د سره د الله یو طاقت دی دغه خدای صبر هم ورکړو او الله په خپل کار ښه پوهېږي د انسان له وایي که نه چې لږ یې ورپرېښو چې دوه درې ټکې یې ورکړو چې قصه خلاصه شوې چې بشیر جان خو الله دنیا به پې غرقه کړې بهر کې په ساحران جادوګر په جادو پوهېږي مولا په مولا پوهېږي او ډاکټر پوهېږي هغې پوه شو چې دا جادوګر نه دی بس هغې ټولو یې آمنتو برب موسی آمنا برب موسی او هارون د موسی او د هارون په رب زمونږ ایمان ټول مسلمانان د درګاو خلک او فرعون خو پوه شو چې دا ما خو دا یو به پړ شي ختم به شي هغه خو بل وی تاسو صلاح کړی او مصلحت هم کړی انه لکبیرکم الذي علمکم السحر دا ستاسو مشر جادوګر د چرې درته ښولی دی او پرېږدم چې ته په سولی کوم لاس پرېږده نه پرې کوم هغې وي مونږ به سوچو چې ته مړه کې خدای له بلا او د ظالمانو انجام نه خورن ډک دی فرعون لوی ظالم اول نمبر ظلم خیداو چې وی انا ربکم الاعلی زه ستاسو لوی خدای دا غټ ظلم دی تاله دا عقل دی له خدای درکړی دا سترګې الله دې دپاره درکړي دي چې ته د خدای مقابله کې ودرېږه انا ربکم الاعلی ستاسو لوی خدای نمبر 1 دویمه سوه بني اسرائیل اوسېدل په مصر کې دا د یعقوب علیه السلام نوسي و یعقوب علیه السلام چې کله مصر ته راغی د حضرت یوسف علیه السلام ملاقات له نو د یعقوب علیه السلام 12 بچي و 12 د دې 12 بچو نه د هغه نسب خور شو او د مصر د نیمې نه زیات یا نیمې ته برابر دا د یعقوب علیه السلام اولاد شو د مصر چې کوم خپل خلک وو ذاتي کوم خلک وو بادشاهي د هغوی په لاس کې وه وزیران هغوی وو فرعون د هغوی نه و هغې ته به قبطیان وی نو هغوی به د موسی علیه السلام په دې قوم باندې د بني اسرائیلو کې موسی علیه السلام هم وروسته پیدا شوی دی هارون علیه السلام هم پکې پیدا شوی دی نو هغوی به په دوی ډېر زیات ظلمونه کول دا د ټټو کار به په دوی کو ټټی به پې صفا کول لارو کوڅو کار دا چوړیانو باندې چې موږ نن کم خدمت کوو ډېرانونه به په دوی چلو او په ښځو به وله په کورونو کې خدمتونه کول چې تاسو خو د بار راغلی خلک یا تاسو خو د مصر خلک نه نو موږ له په کور کې خدمتونه کوئ په ماشومانو به وله خدمتونه کول او چې کم کمزوري کارونه به نو ابا بني اسرائیلو کول د یعقوب علیه السلام لقب اسرائیلو د هغوی اولاد به کول دا کارونه نو فرعون خوب ولیدو وی زه په خپل تخت باندې ناست یم او یو سړی راغی او په زمري سور دی په زمري باندې او چابک ورسره دی او دی نیغ زما د دربار ته راننوت او چې دربار ته څنګه راننوت په زمري سور دی خدای پاکه دا څوک دی او راتلو سره دغه زمري نه کوز شو او زما د تخت له یو لته ورکړه چې لته یې ورکړه زما تخت پرېوته او زما ګریوان ته یې لاس واچو او د تخت نه سر د لاندې لاندې راوغورځو نو فرعون د خپلو خلکو سره مشوره وکړه وی داسې خوب مې لیدلی دی صاحب دا زمري باندې چې کوم سړی را روانو نو دا دې په خیال کې راځي چې دا د کوم طرف نه را روانو سین شکل سړی یو دا د بني اسرائیلو د طرف نه را روان هغه زمونږ نوکران قوم چې کوم دی د یعقوب علیه السلام نوسي هغې طرف نه را روانو او شکل یې هم د هغوی په شان معلومېده دا هر چا شکل معلومېږي دا هر قوم د شکل نه پته لګي چې دا د دې قوم سره تعلق لري لکه د پنجاب نه یو مېلمه راغی دلته کېناسته او تاسو ورسره خبرې هم نه کړې تاسو ته پته لګي چې دا د پنجاب دی د پښتون نه مخ نه پته لګي چې دا پښتون دی بیا پښتنو کې هم د بعضې علاقو خلک پېژندلی کېږي چې دا د پلانکې علاقې دی دا د پلانکې علاقې دی دا د پلانکې علاقې دی وی بلکل شکل نه داسې معلومېده چې د یعقوب بني اسرائیلو والا دی او د هغې د طرف نه هم راغی وی صاحب د خوب تعبیر دی واضحه دی څنګه دی وی دوی کې به یو الک پیدا کېږي بادشاهي به هم د نه اخلي او سر د لاندې به دې غورځوي او طاقت به ورسره وي لکه زمري طاقت دی کونټی په لاس کې او چوکه په لاس کې نیول دا طاقت دی او ستا دربار ته به نیغ راننوځي تا کې به دونه جرأت نی چې دې منې کې او نه به ستا نوکران منې کولی شي او دا تعبیر او ټول او بالکل دا تعبیر څوک ورسره
بس وی دا چلو که چې دې ته بند تړل پکار دی. سیلاب چې کله په سر راشي نو بیا ته ځان نشي خلاصولی، مخکې نه به ورته بند تړی. دې ته مخکې نه بند تړل پکار دی. څنګه به بند تړو ورته؟ وی بس اډر کوه او بني اسرائیلو کې چې څومره ماشومان پیدا کېږي دا مړه کوه، دا ختم کا، دا لږ باړو پیدا نشي. یعنی دونه قمقلو، دومره بېوقوفانو چې رب العالمین د کوم څیز فیصله کړې وي هغې ته څوک بند تړلی شي؟ الله فیصله وکړه چې رب فیصله وکړه سپېره بچي ته هغې ته بند څنګه تړی؟ ته هغې ته بند نشي تړلی. خو دا ردي او خپل سوچو د الله د حکم، د الله د قاعدې او د الله د فیصلې په مخ کې د مارونو د انسان تدبیر هېڅ کار نشي کوي. تقدیری مسلو کې تدبیر کار نه کوي، تدبیر فیل کېږي. بیا ته به هر څومره تدبیر استعمال کې، خو چې تقدیری مسله پې راشي او د تقدیر توره پې راشي تدبیر فیل. ته بچې بوځې او ته به په هسپتال کې داخل کې چې دی به بچ شي، خو چې د مرګ توره د الله د طرف له مقدره پې راپرېوځي هغه تدبیر ختم. د ډاکټر په مخ کې به ته ساه خېږي، په اپریشن تیټر کې به ته ساه خېږي، اکسیجن به ورته لګېدلی او ساه به ته خېږي، د زړه مشین به ورته لګېدلی او ساه به ته خېږي. ولې؟ تا تدبیر وکړو، تدبیر د پاسه د چا توره راله؟ د الله د تقدیر. هی کې سم نه کېږي. خیر او خلاص. نو سپېره دلته دوکه شو. دغه وخت کې دې سپېره له پکار و چې ویرېدی، او دا ولې ما نه بس شی بالي، ولې به سر د لاندې غورځېږم؟ دا هلک به څوک چارج دکې به طاقت څوک پیدا کوي؟ الله به پیدا کوي. ما خو د خدای مقابله کې د خدای اعلان کړی دی. اوهو دا نه ده پکار، بس توبه طایب کېدل پکار ورته. لیکن هغه نور موچت شو، اډر یې وویسته. وی بني اسرائیلو کې چې څومره ماشومان پیدا کېږي هغه وجنې ظلم زیات شو. دا بل ظلم، هغه الله سره ظلم او ورپسې مخلوق سره ظلم چې په بني اسرائیلو باندې ته خپل کټی پاکې او ته پې لارو کوڅې جارو کې او ته د هغې په ښځو په ماشومانو په کورونو کې خدمتونه کې او په ټوکې پې کارونه کې وډرانونه پې خوری. دغه یو ظلم، دا بل ظلم شروع شو. بس چې کوم ماشوم به پیدا کېده په ګاونډ کې پته لګي جاسوسان ګرځېدل، ماشوم به یې راواخلي مور مخکې به یې لال کړ چې هغه کولی شي. لیکن زما رونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې ظالم دې په خپل ظلم باندې سر نه اوچتی. ظالم دې دا نه و چې زه ظلم کوم او ما ته څوک نشي را رسېدی. الله پاک رسول الله مبارک فرمای ان الله لیملی الی الظالم، خدای ظالم له مهلت ورکوي، خو چې کله ونیسي نو بیا ترې څوک نشي را خلاصولی. بیا حقه ظالم چغې وباسي په کټ کې پروتي او یو یو چغې د اسمانه پورې خېجي، خو الله بیا رانیولي، بیا راونیسي. مګر خو نخرې کوي، کله یو ځای سوړه وباسي، کله بل ځای سوړه وباسي، کله جامې کرپوي، کله د خوراک شیره ورځي. خو چې کله د لټ هغه سیخ پې د پاسه راغی بس بیا یې سم نشته، خبره ختم. نو نبی علیہ السلام فرمایي زه نه وایم چې الله ظالم له مهلت ورکوي چې کله یې ونیسي بعد بیا نه پرېږدي او نه ترې بیا څوک خلاصولی شي. خو زمونږ ایمان دی. الله پاک داسې وکړله چې دا قوم ورته راوچت شو، صاحب دا خو چې دا ماشومان ته وجنې نو دا بوډاګان به مړه شي، دا ځوانان به بوډاګان شي، نو بیا به کال 2 4 10 شل کاله په زموږ خدمت څوک کوي؟ نو دلته بیا تیر وته وی یو کال وجنې بل کال مو وجنې. سپېره بچیا که په دا کم کال کې نه وجدي کې هغه پیدا شي ته به کې، نو چې په کم کال وي موجد نو په هغه کال خدای حضرت هارون علیه السلام پیدا کړ، او په کم کال چې وجلې نو په هغه کال الله پاک حضرت موسی علیه السلام پیدا کړ. او چې څنګه موسی علیه السلام الله پیدا کړ نو اقا زینا اطلاع ورسېده پولیس ته چې دې کور کې ماشوم پیدا شوی دی. خلکو ته پته لګي چې پولیس والا سنګ په کور را دننه شو، الله دلته د موسی علیه السلام د مور نه عقل وتښتاو. بعضې وخت الله داسې هم کوي او لګیا ده تنور اچوي. د موسی علیه السلام مور تنور اچولی دی او خشاک یې پکې اچولی دی او تنور کې اور بلیږي غرغنډه ده
او دا بچي ورسره دلته په دا غېږ کې دی، موسی علیه السلام ورسره دا غېږ کې دی او تنور یې چولی دی او دقه دی چې کارنده پرې رادننه شو، الله دماغ الټه کړل. بلکل د موسی علیه السلام په مور لیونتوب، لیونی خو نه پوهېږي، موسی علیه السلام یې تنور کې وغورځه. لیونی خو نه پوهېږي، دغه وخت پې خدای جنون راوست. تنور کې چې وغورځو هغې راغلل ماشوم څه شو، دا اوس لیونی ده. ها څه وی خلکو ته تاسو خو مونږ په لیونی پسې راوستو، ټول کور یې ولټه ماشوم کوم دی؟ ښځه خو پاګله ده، لیونی ده. بس هغې واپس لاړو. چې واپس لاړل د موسی علیه السلام د مور په دماغو کې واپس خدای عقل راوستو. او مات بچی مې څه شو؟ موسی علیه السلام تنور کې پروت دی او ګوتې خوله کې بنډلې ده او د پیو په ځای غره وي او راوچته یې کړه. د مظلوم خدای مدد کوي. چې راوچته یې کړه اوس خو پته ولګېده چې دا خو ما نه پرېږدي، اوس بیا راځي. الله پاک وتعالی کې واچوي، صندوق جوړ کړه، صندوق یې جوړ او په صندوق کې دا بچی ور واچوه، ور ویچو او بند یې کړه او دریاب ته ورولله، دریای نیل ته یې وروغورځو او لور ته وي بچی ځه ورپسې، ورو ورپسې ځه چې پته ولګي چې د صندوق کوم خوا ځي. ماشوم صندوق کې پروت دی. اوس چې الله پاک د چا د جل فیصله کړي، قسم په خدای که څوک د څه وباسي، او چې د چا د مرګ فیصله الله کړي بانه ورته جوړېږي. صندوق ورو چپه وړي د دې فرعون دا محل د دریاب په غاړه و او د دې دریاب نه یو وله د ده محل ته دننه تلې وه. نو جبریل علیه السلام وله ورو دیکه ورکوي هغه ولې ته یې وله جوړ کړ. په هغه وله کې دننه لاړ. هلته د فرعون زنانه او وینځې او جنکۍ راغلي دي، هغې د هغه چمن کې د لختي په غاړه د هغه ولې په غاړه لګیا دي، یا لامبي یا لوبې کوي. صندوق ورغې یو څانګه ښکته هغې سره ونښته. او دا صندوق کې څه دي چې راوچته یې کړه او صندوق یې کلو کړه، خشته ماشوم پکې پروت دی. عقل څه وایي؟ اوهو دلته عقل جدا مسله راله. اوهو خدایه د دشمن کور ته ورغی. کوم دشمن له چې کور یریدو کور له وله ماشوم لاړ. اوس به څه کېږي؟ او چې بیبي آسیې سینګ کولاو کو ماشوم یې راوچت کو سینې پورې ونیوه. بس اتفاقی رب د بیبي آسیې په زړه کې د موسی علیه السلام سره مینه واچوله. چې فرعون راغی یو خبره درته کوم خو ګورې زما به منې، او فرعون په دې عاشق و. څه به وایې وایه څه به یو ماشوم مې مونتی دی، دقه صندوق راوړه او زما ډېر خوښ دی، قرة عین لی ولک، ستا دپاره به م د سترګو ټنډک وي او ته به م پې خوشحاله او زه به م پې خوشحاله یم. کوم دی؟ دا دی. وی ستا دپاره به خو ما دپاره نه دی. علما وایي وی که فرعون داسې ویلي و چې او دا ماشوم به ستا دپاره هم د خوشحالۍ ذریعه او ما دپاره به هم د خوشحالۍ ذریعه، ممکن ده چې الله فرعون ته ایمان نصیب کړی وي او دې هم خدای جنت ته رسولی وي لکه د بیبي آسیې په شان دی. وایي تا له به ما له به ني، نه آسیې نه پرېږدم، هسې نه دا هغه ماشوم نی. وی ګوره دا خو زما غېږ له راغی، ما سره به لوی شي، ستا غېږ کې به لوبې کوي، ستا بچې به یي، نو څنګ به ستا دشمن شي؟ تا نه به څنګ بادشاهي والی؟ هغه غلطه خبره پرېوته او هغه موسی الله د دشمن په کور کې لوی کړ او د چا پی نه اخېستل چې چا به هم سینې ته اچو، پی نه اخېستل. هغه خور ورسره ده خو پېژني، ځان خو نه ښیي ورته. یاره وایي زمونږ یو بني اسرائیلو کې یو ښځه پی ډېر خواږه دي، کوم ماشوم چې سینې ته واچوي نو هغه سینې هر ماشوم اخلي. وی ته ورشه راوله ورپسې. دا چې لاړه مور ته یې مورې هغه ماشوم خو د فرعون کور ته ورسېد او زما رور خو د چا سینه نه دي او جاړي او وایي چې ما ورته ستا هله وایي چې دغسې یو ښځه ده او خواږه پی دي، هر ماشوم چې سینې ته اچوي نو هغه پی خوري. نو اوس الله څه کوي؟ که دا نه غتلی وي چې ښه ورځم نو شک به یې پرې کوو چې هم د دې بچی دی. وایي نه زه پردي بچي ورته واچولی شم لوبولی، چې ځان لږ کلک کړي پې. د فرعون کارندګان لاړله او ورته یې وایي چې هغه ښځه خو نه راځي. وایي ګوره ته څومره تنخوا چې غواړې مونږ ورکوو او را دي چې زمونږ په دې محل کې زمونږ د ماشوم مونتی دی، پی به وله ورکړي. د موسی علیه السلام یې مننه زه نه شم،
که دلته یې راکوي راځي که دلته به یې وله لوی کړم تنخوا به هم راکوي ډوډۍ به هم راکوي او که دلته یې نه راوړي زه پردو محلونو ته نشم تللی بیبي آسیب فرعون ته ویل ته به یې وله ولیږو ځن ویې ښه ویې لېږه خپل بچی واپس غېږ له خدای راوسته خپل کور له یې وله راوسته تنخوا وله بېله مقرر شو او پروتوکول ورته بېل مقرر دی صاحب د موسی علیه السلام د مور ډېر لوی عزت چې د فرعون بچي له پی ورکوي د فرعون ماشوم له پی ورکوي خلک به راتلل او دې ته به زموږ سپارښ وکړه د فرعون ښځې ته زموږ سپارښ وکړه ګوره الله پاک چې د زموږ پښتانه وایي چې خدای بچ کوي نو سر وله د کاڼي لاندې که خو خدای به بچ کوي داسې ده که نه 60 ډزه سړی لګېدلی دی 60 ډزه او خدای بچ کړی دی یو ډز لګېدلی دی مړ شوی دی 60 ډزه لګېدلی دی بچ شوی دی یو ډز لګېدلی دی مړ شوی دی د زړه مریض دی او ډاکټر ورته وایي بس ستا اپریشن هم نه کېږي ستا شوګر دی ستا داسې بیماري چې ستا اپریشن هم نه کېږي اجمدی ګرځي په بل ټوخی راغلی دی اسپتال ته هم نه دی رسېدلی په لاره دی سوتی دی نظام چلوونکی څوک دی الله دی ژوند او مرګ د چا په لاس کې دي د الله په لاس کې دي او عزت او ذلت د چا لاس کې دی هم د رب العالمین په لاس کې دی هغه موسی علیه السلام خدای لوی کړ او هغه فرعون ظالم خدای هلاک کړ او څنګه یې هلاک کړ موسی علیه السلام خو خیر قصه اوږده ده هغه ټوله قصه درته نه ویم هغه لوی شو 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 او بیا لړ د شعیب علیه السلام علاقې ته د هغه کار به داسې و چې فرعون پرې پوهېده روستر وده چې دا غالب معلومیږي هغه به کار داسې کو چې فرعون پوهېده خو هوښیار و چې دا غالب معلومیږي نو بار راوتی دی دوه کسه په جګړه دي یو د موسی علیه السلام قومي دی یو د فرعون قومي دی نو اپې غټ پنډې تړلی دی د موسی علیه السلام دی قومي ته وي دا راسره یو څه او د فرعون قومي ورته وایي وی دا خو نشم مړ دی کې موسی علیه السلام راغی ای موسی راشه دا سړی په ما ظلم کوي هغه ویل لکه ولې پې ظلم کوې دی د وړي شي چې تی پې وړې وی او دی به وړي دا زموږ نوکران دي هغه ویل لکه سم شه ظلم مه کوه وی نه نه به په ده خامخا وړم موسی علیه السلام بیک بچاو کو چې دا شی پې ونسي هغه موسی علیه السلام سره ګرم شو ته خو هم د ده د قومې بچې موسی علیه السلام څوک اوچت که خو چې دی مریلی شالی وله راو براو که نه نو لاندې را پرېوته او ساتې وته خو د موسی علیه السلام څوک اوس هم پښتو کې خلک ویل که وي د بشیر جان لته نه د موسی علیه السلام څوک ته وی چې څوک یې ورکه بس سړی په ځمکه پرېوته او خرړېد مړ شو او سار له خو پته ونه لګېد د غرمه واړو څوکونه یو موسی علیه السلام خبر دی الله خبر دی یو هغه سړی خبر دی او سار له دغه هلک بل چا سره په جګړه دی بیا موسی علیه السلام په لاره تېرېده وی راشه که نه دا سړی په ما ظلم کوي موسی علیه السلام ته تا خدای خلاق کا پرون هم دی یو سره جګړه کوله او نن بل سره جګړه شروع کړې ده اوس بل لا باندې وجنې خبره خو بیچ بچاو چې خو هغه هلک پوه شو چې هغه پرون هم ده وجلی هغه لاړ با فرعون دربار ته وی صاحب هم هغه هلک دی که نه پرون چې کوم سړی وجلی ده ده وجلی دی ما خو هر څه ولیدل بس موسی علیه السلام ته یو نیک سړی په مجلس کې راغی ویښ پې وباسه وطن نه ځه ستا متعلق فیصله وشوه چې دې مړ کوو دا همغه هلک معلومیږي نو موسی علیه السلام لاړ مدین ته پیاده لاړ ډېر مزل یې وکړ ډېر مزل او چې مدین ته ورسېده نو ستړی ستومانه دی غریب او هلته یو کوی دی کوی باندې خلک خپل اوبه راوباسي او څاروي سیراب کوي او دی یو غاړې ته پرېوته سر ته څادر یا تیږه کېښوده او الله ته یې لاس اوچت کړه رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای زه ستا خیر ته محتاج یم خیر به ته نازلې او الله ستا خیر ته زه محتاج او واقعي چې د هر چا نه دې نه پوره شي نو بیا به چا ته چغې وی الله ته او الله بیا په بنده مهربان زه یم شکر دی چې د الله شته چې موږ ورته چغه ووهو
مظلوم باندې که ډېر هم ظلم وشي نو دې به چاته چغه وی الله ته. او رسول الله مبارک فرمایي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مظلوم د آه نه او د ده د فریاد نه د خدای په دربار کې زر رسیدونکی شی بل نشته، ډېر زر رسي. او د مظلوم آه رسول الله مبارک فرمایي دې ته د اسمان دروازې ډېرې زر کولاویږي. او دا آه چې الله ته ورسیږي نو رب العالمین څه وایي؟ ای مظلومه لانصرنک ولو بعد حین، مدد به دې کوم، لږ ساعت پس تینی خو مدد به دې کوم، زه مده پس بی خو مدد به دې کوم. الله مدد ته اوس ګوره، ظالم ته هم ګوره، مظلوم ته هم ګوره چې خلکو څنګه خپل ګړې چیلې او خان سیراب کړل نو یو غټه تیږه وه چې هغه ګڼو کسانو چتوله او پکپي به یې ښوده، نو هغې خلکو هغه تیږه واغېسته او د کوي د پاسه کېښود، لږې شانتې اوبې بار په حوض کې پرېښودې او دا دوه جینکېنې دي هغې خپلې ګړې چیلې بنې کوي اخواته نه را پرېږدي. خو چې خلکو تیږه کېښوده او بلګې پاتې شوې نو موسی علیه السلام د جینکو نه تپوس وکړو وړو تاسو څوک یې؟ یاره زمونږ یو بابا دی بوډا دی سپین ګیري د هغه لوڼه یو رورم نشته او مونږ به هله د خپلې ګډې چیلې سیراب کوو چې دا خلک لاړ شي، خلکو سره یو ځای مونږ نه ورځو. چې هغوی تیږه کېښوده او به خو لږې پاتې شوې بس موسی علیه السلام ورپاڅېد او په یوازې هغه تیږه ونیوه او اخره یې کړه. پیغمبري طاقت دی. او کومه بورقه چې به لسو کسو را ایستله په یوازې ګرګړۍ ته او راویې ویستله او جینکو